الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا سلسلة الفقه الجهادي د درسونو په لړۍ کې نن زموږ بحث دی د تکفیر موانع. چې څوک یو شخص ته کافر وي نو په هغه کې به دا د شروط وي او دارنګې که دا موانع پکې وي نو هغه ته به کافر نشي ویلی. مخکې درس کې د معین تکفیر د قرآن و سنت او اجماع او څلور مذاهب د اقوال نه ذکر شو. البته بعضې موانع د تکفیر نشته چې بعضو ته مخکې اشاره وشوه او بعضې اوس ذکر کېږي چې که په چا کې دا موانع وموندلی شي نو دا به نشي کافر کېدی. د تکفیر معین اول معنی عجز دی. ځان پوهی که هغه عجز چې د هغې دفع سره د کوشش نه ممکن نه وي نو تکلیف شرعي ترې نه هر نوع ساقط دی. ځکه عجز د قدرت او طاقت پورې تمامیږي چې دا شخص په دفع د دغه عجز قادر وي. اوس یو سړی دا دعوه کوي چې زه چې شی نشم یادولی ما ته څه نه معلومیږي نو خپل کوشش به کوي نو شریعت کې داسې عجز بیا معنی د تکفیر نه ګرځي چې لحوق د وعید به په دغه بیوه باندې نه وي تر څو چې ازاله د دغه عجز په قیام حجت شرعي سره راشي. برابر خبره چې دغه سبب د شخص پورې متعلق وي، یعنی په ذات دغه شخص لکه یو شخص ګونګی دی اوس په اورېدلو قادر نه دی، فهم د خطاب نشي کولی، قرآن نشي اورېدلی، حدیث نشي اورېدلی، او یا دغه سبب خارج متعلق وي د دغه شخص پورې لکه یو شخص داسې ځای کې وي چې د انسانانو د اوسېدلو نه ناخبر وي، لرې وي، یا داسې زمانه وي. پس هر کله چې دې شخص ته قدرت په دفع کولو دغه سبب پیدا شو بیا هم دغه شخص مخالفت وکړو، دفع نه کړي، سړی به دې قادر دی، قرآن سنت یاد کړي، غوږونه یې شته، ژبې یې شته، سترګې یې شته. لکه اوس زمانه کې ټول انسانان ښه روغ جوړ دي، بعضې پکې ډېر کم پکې ګونګیان دي یا لیوني دي او ټول ښه پوه دي خو لیکن بیا شریعت نه یادوي نو دی ځان نو دی ته بیا متجاهل وایي. نو دا بیا عجز نه دی. لکه چې یو سړی د دنیا د وجې نه ځان نه خبر ساتي، عقیده یاده نه کړه، هېڅ عمل د دفع کولو د دغه معنی نه کوي او نه خپل طاقت په دې کې مصرفوي نو داسې عجز بیا معنی نه دی دوستانو د موانعو د وعید او تکفیر نه چې ته به کافر نه وي ځکه جاهل دی. نه د ځان په زور جاهل کړی، ولې د وس خو شته که نه او دغه شخص به معذور نشي ګڼلی که په یو ګناه مکفره یا غیر مکفره کې واقع شو. که په مکفره ګناه کې واقع شو نو معین کافر به او که په مفسقه کې نو دی به ګناهګار وي او د وعید لاندې به وي. ځکه الله فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم، یعنې الله تعالی د خپل وس مطابق وویرېږي. بل ځای کې الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنې الله هېڅ یو نفس نه مکلف کوي مګر په اندازه د طاقت دغه. امام ابن کثیر د آیت ذیل کې لیکي لا یکلف احد فوق طاقته وهذا من لطفه تعالی بخلقه ورأفته بهم واحسانه الیهم، یعنی هیڅ یو شخص الله د طاقت نه بره نه مکلف کوي او دا د الله لطف او مهرباني او احسان دی په خپلو بندګانو باندې. او حدیث کې هم راځي وما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم، هغه چې زه تاسو ته امر کوم په هغې نو عمل پرې وکړئ هغه چې ستاسو څومره وس وي. نو د دې د عجز چې د تکفیر نه معنی کېږي یو سړی عاجز دی بالکل او دا عجز یې داسې دی چې د خپل وس مطابق دی کوشش کوي چې دین حاصل کړي، عقیده حاصله کړي، لیکن دی وس پرې ونه شي نه شي کولی نو دغه سړي ته به کافر نه ویلی کېږي که یو کفر کار یې وکړو. د دې ډېر دلایل دي. ها که داسې عجز چې هغه دفع کېدی شو لکه نن وخت اکثر خلک تعلیم یافته دي، 14 پورې مکتب او سکول وایي او د دین پوښتنه ته وکړي بیا بالکل سودم تشیني یاره وایي موږ انپړ خلک، انپړ څنګه 14 کاله تعلیم دې کړی د نو ځان په زوره متجاهل کړی. د دې شخص نه که کفر کار صادر شو ده به کافر وي. یو سړی دی چې هغه ته د سره هېڅ نه ورځي وس کوي، خپل کوشش کوي چې دین یاد کړي خو نه یادېږي او دې سړي نه د کفر کار صادر شو ده ته به کافر نه وي. د دې او مخکیني سړي کې فرق دی. د دې دلایل واورئ. عبدالله ابن ابي اوفا وایي رسول الله ته یو سړی راغی نو ورته وویل زه طاقت نه لرم چې د قرآن نه څه واخلم، یعنې یاد یې کړم، ما ته داسې وښیه چې د قرآن نه ما ته جایز شي. سورة فاتحه مې نه یادېږي. رسول الله ورته وویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله، دا وایه. نو کله چې ورته دا وویلې نو دې شخص وویل ای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو د الله دپاره شو نو زما دپاره څه شو؟ رسول الله ورته وویل دا هم وایه اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني،
نو هر کله چې هغه پاتې د رسول الله سلام په لاس مبارک اشاره وکړه ویل هر چې دا شخص نو خپل لاس د خیر نه ډک. ابو داود کې دا حدیث ته 200 نمبر حدیث. او سورۃ فاتحه لوستل دوستانو یو رکن دی د ارکانو د مونږ چې بغیر دینه مونږ نه کیږي، مګر په لوستلو دی فاتحه سره چې کله دا ونه لولي نو مونږ نه کیږي، لیکن دغه شخص عاجز شو د یادولو دینه، نو معلومه شو چې دا عجز معنی وګرځیدو او غیر د فاتحه نه عوض د هغې جایز شو. امام شافعي رحمه الله وی الله عالم دی چې دا شخص طاقت والا دی، هغه کار کولی شي کوم چې وس کې وي نو ثواب ورکوي په هغې سره، او دا بل طاقت لري خو نه کوي سره د طاقت نه، نو عذاب ورکوي او یقینا عذاب ورکوي دته، ځکه د سره د طاقت نه دا کار ونه کړو، طاقت شته خو دا کار یې ونه کړو، سره د طاقت نه دا کار ونه کړو، او په تحقیق سره الله په ده پوه چې دی طاقت لري، او هغه څوک چې طاقت نه لري امر ورته نه کوي او نه عذابوي په هغه کار چې طاقت یې نه لري. الله ډېر مهربان ذات دی. امام ابن تیمیه رحمه الله لیکي هغه عذر نه دی مګر سره د عجز نه چې ازاله وشي، که داسې نشي نو چې هر کله انسان ته د حق معرفت ممکن وي او طاقت یې وي او هغې کې کموالی وکړو نو دی بیا معذور نه دی. اوس یو سړي وس کېږي چې عقیده یاده کړو ته نه یادې علما شته د قرآن او حدیث، او ته قرار ګرځي بازار کې دکانداري کې او هغه عقیده نه یاده او بیا سبا په یو کفر کې اخته نو ته به کافر ویل کېږي که نه نو ته خو عاجز نه شوې بیا. نو دا یو معنی د تکفیر نه هغه عجز دی، هغه عجز د هغې ازاله ممکن نه وي، د هغې ختمېدل ممکن نه وي، د هغې هغه یو سړي وس نه کېږي یا یې وس کېږي خو هغه ممکن هغه شی نه وي، نو دغه سړی معذور دی. خو چې د یو سړي وس کېږي چې علم یاد کړي، عقیده یاده کړي د قرآن و سنت نه او بیا یې نه کوي، نو دا متجاهل دی، دغه بیا عاجز نشي ثابت دی. نو دغه مخکینی عجز چې سړي وس طاقت نه کېږي هېڅ چاره نه کېږي، لکه ګونګی شو یا مثلا لکه دغه سړی چې سورت فاتحه نه شو یادولی، داسې عجز به بیا معنی د تکفیر نه وي. نو اوس د دې سړي سورت فاتحه یاده نه وه خو د رسول الله ته هغه الفاظ ویل هغه یادېدل، نو دا سړی معذور وګرځي سره دی نه چې بغیر فاتحې نه مونږ نه کېږي. رسول الله ته نه چې لکه ته بالماضي مونږ دې نه کېږي ځکه سورت فاتحه نه وي، ځکه دی عاجز و د دغې د یادولو نه. داسې عجز به معنی د کفر وي، معنی د تکفیر نه به وي. دویم معنی چې خطاب شرعي ورته نه وي رسېدلی دوستانو، مسلو ته رسېدلی نه، یعنې کوم شخص چې په نواقض د اسلام کې واقع شو په سبب نه رسېدلو د خطاب شرعي دته، نو دته وعید نه رسېږي او نه به دی کافر کولی شي تر دې چې په ده باندې هغه حجت قایم نشي چې یا خطاب شرعي ورسېږي چې یا قال الله یا قال رسول الله. نو چې کله دته خطاب شرعي ورسېده او بیا دی د هغې مخالفت وکړي په انکار یعنې بد ګڼلو سره یا اعراض سره یا استحانه سره، نو دی بیا په دغه وخت کې معین کافر وي. د دې دلایل مخکې ذکر شوي دي چې هغه صحابي رسول الله ته شراب په هدیه کې راوړل، ځکه هغه ته په تحریم د شرابو کې خطاب شرعي نه و رسېدلی، نو معذور وګڼلی شو او تکفیر یې ونه شو. دارنګ هغه صحابه کرام چې د قبلې د تحویل نه بیت المقدس ته منځونه کول خبر نه و، ځکه د دوی د عقیده و چې مونځ بیت المقدس طرف ته واجب دی، لیکن دوی معذور وګڼل شو ځکه چې نس د تحویل ورته نه و رسېدلی. همدارنګه احادیث د هغه شخص چې خپلو زامنو ته یې ویلي چې که زه مړ شوم نو ایره مې کوي او بیا مې ایره په دریاب کې وغورځوئ، دا عمل د کفر و، ځکه چې د الله د قدرت انکار و، خو دی معذور ځکه وګڼلی شو چې دوستانو خطاب شرعي ورته په دې باره کې نه و رسېدلی، نو تکفیر یې ونه کړی شو. دارنګ حدیث دغه څلورو کسانو چې کوڼ لیونی او هغه فطرت زمانه کې چې پیدا شوي او یا ډېر بوډا چې فهم او عقل ختم شي، نو دا څلور کسان اوس وګوره معذور دي ځکه څه فهم نشي کولی، په اختلاف د اسبابو د جهل سره په خطاب شرعي سره ټول مشترک دي چې په یو صفت سره چې هغه عدم قدرت دی په فهم باندې. اوس لیونی قدرت د فهم نه لري، فطرت والا نه لري، ځکه څوک شته نه په دغه چا نه یاد کړي، ډېر بوډا هم عقل کار نه کوي، لیونی هم داسې شو. نو دلته اوس موانع دا شیونه وګرځېدل د څه نه د تکفیر د دا کسانو نه. پنځم دوستانو حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فقط کفر، چا چې قسم په غیر الله باندې وکړ نو د شرک او کفر وکړ. خو بالمقابل ابن عمر وایي چې رسول الله د عمر فاروق نه واورېدل چې و ابي و ابي فقال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، یعنی قسم زما په پلار نو رسول الله ورته ویل چې الله تاسو منع کړی چې قسم وکړئ په خپلو پلارانو باندې. اوس وګوره عمر فاروق دا کار وکړ، د رسول الله په حضور کې د پلار باندې قسم وخوړ او رسول الله بل طرف ته و چې قسم چا په پلار باندې وکړ نو دی شرک وکړ. ولې ځکه دا حدیث دلیل دی
چې قول د کفر به همیشه دلیل نه وي په کفر د قایل باندې. ځکه دلته عمر فاروق معذور د دې نه مخکې منع نه واورېدلی چې قسم په غیر الله باندې منع دی، نو رسول الله دې معذور وګرځول، اکتفا په تعلیم سره وکړه او منع یې کړه چې ګوره دا کار مه کوه. دته دا خبره مخکې نه ورسېدی، نو چاته چې یو حکم نه رسېدلی نو هغې باندې به ته هغه شخص نه کافر کړې که هغه د کفر کار وکړو. ها لیکن اوس وخت ګوره دا عذر نشته، الحمدلله قرآن او سنت شته، کتابونه شته، علما شته. شپږم دوستانو د دې په شان بل حدیث چې صحابي رسول الله ته وویل ماشاءالله وشئت، رسول الله ورته وویل اجعلتني لله ندا بل قال ماشاءالله وحده. د دې صحابي ته هم خطاب شریف منه دا قول نه ورسېد، نو معذور وګڼل شو. اووم نمبر کې هغه شخص چې سجده رسول الله ته وکړه نو رسول الله منې ورته وویل که غیر الله ته سجده جایز وي نو ښځې به خپل خاوند ته سجده کړې وي. نو رسول الله په تعلیم باندې اکتفا وکړه او دې کافر ونه ګرځو، سره دې نه چې سجده کول غیر الله ته کفر دی، ځکه دې شخص ته دا حکم رسېدلی نه و په عدم سجود غیر الله ته چې ګوره دا ګینه کفر دی، نو محظور وګڼلی شو. خو دوستان یو خبره دلته یاد ساتل غواړي چې چاته خطاب شریع ورسېدو او دی عاجز و لکه چې مخکې مثالونه بیان شو او بیا د مخالفت د دغه خطاب شریع وکړو په کفر یا فسق سره، نو معذور دی. البته هغه شخص چې خطاب شریع ورته رسېدلی دی او عاجز نه دی او بیا مخالفت وکړه، لکه اوسني خلک ټول شریعت ورته معلوم دی، الله او رسول او دا ټول پیژني، علما شته، لیکن بیا مخالفت کوي، نو کله که دې خلکو مخالفت وکړو که دوی نه ګناه صادر شو نو دوی به ګناهګار وي، دا به نه شوی چې زه دې ګناه نه خبر نه وم، یا کفر ته صادر شوم دا به نه شي ویلی چې زه خو دې باندې خبر نه وم چې دا کفر دی، ځکه اوس هغه عذر ختم دی. د دې دلیل حدیث د عبدالله بن عمرو دی، دی وایي چې رسول الله کله مالونه غنیمت ورته راغله او غنیمت یې تقسیموه نو بلال ته به یې امر وکړو چې خلکو ته آواز وکړي چې غنیمتونه راوړئ، نو خمس به یې ترېنه راواخیسته نور به یې تقسیم کړو. نو یو صحابي وروسته یو د اوښ د وجغنو نه یو واګې راوړو، رسول الله ته یې وویل چې د الله رسوله دا ما ته غنیمت کې رارسېدلی دی. رسول الله ورته وویل چې د بلال نه دې اواز اورېدلی و؟ نو هغه وویل چې او ما خو اورېدلی و. نو رسول الله ورته وویل چې څه شي منع کړې چې دا دې هغه وخت کې ول نه راوړه ځکه تا ته خطاب شریع دې رسېدلی. نو هغه عذر پیش کړو، نو رسول الله ورته وویل کن انت تجیب یوم القیامه فلن اقبله عنک، یعنی ته به د قیامت په ورځ راوړي خو زه به درنه هرګز نه قبلوم. رسول الله اوس دا شخص معذور ونه ګرځو ځکه د خطاب شریع مخالفت کړو، مخکې د بلال आवाज اورېدلی و، نو به مخالفت وکړو چې دا مخالفت مکفره نه و، نو هغه مخالفت چې مکفره وي نو هغه خو باید په طریقه اوله سره معذور نه کړی شي. دې صحابي ګناه وکړه، رسول الله ورته وویل چې اوس تا دا نه قبلېږي، ته ګناهګار یې. نو معلومه شوه چې اوس وخت کې ټول احکام د شریعت رسېدلي دي، حکمونه ټول علماو بیان کړي دي، کتابونه شته دي، اوس دا عذر به نشي پیش کولی چې موږ ته خو دا مسله معلومه ده، موږ جاهل خلک نه. بل دوستانو دا خبره هم یاد ساتل غواړي چې د چا جهل چې په خطاب شریع سره د تقصیر د وجې نه وي. څه مطلب؟ شریعت شته او دی پکې کموالی کې نه یادوي، نه د عقیده یادوي، نه عالم ته کینی، یا د اهمال د وجې نه وي، دین داسې محمل ګڼي، یاره دا د پخوانو خلکو کار دی، اوس عصري زمانه د ثقافت دور دی، د ترقۍ د تمدن دور دی، نو دین ته اهمیت نه ورکوي. لکه چې اوس سکولونه او کالجونه او مکتبونو کې اسلامي مضامین ډېر کم وي، دا نه یادوي، د نورو کفرینو مضامینو ته ډېره توجه وي، او یا د دنیا د مشاغلو د وجې نه یا د هغې د مزو د وجې نه خطاب شرعي نه اوري، دین ته توجه نه کوي، نه ترې ځان خبروي او نه ځان په دې باره کې ستړی کوي، عقیده نه یادوي، دنیایي تعلیم ډېري، خو جاهل د آخرت د کارونه نه وي. نو که داسې شخص په کفر کې د جهل د وجې نه واقع شو دا به معذور نشي ګڼلی دوستانو، ځکه الله فرمایي الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. یعنی هغه کسان چې ژوند د دنیا خوښوي د آخرت مقابل کې او بندوي خلک د لارې د الله نه او لټوي په هغې کې کوږوالی، دغه کسان په ګمراهۍ لرې کې دي. او بل ځای الله فرمایي ذلک بانهم مستحب الحیاة الدنیا علی الآخرة وان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی دا په دې وجه چې یقینا دوی خوښ کړی ژوند د دنیا په آخرت باندې او یقینا الله توفیق د هدایت نور کې قوم کافرانو ته. نو معلومه شوه چې د دوی عذر د عجز او انتفاع د قدرت د وجه نه ده، بلکې دوی قدرت او طاقت هم لرلو خو اعراض یې کولو، لکه چې نن اکثر نامنهاد کلمه ګو مسلمانان چې په کفر کې اخته دي او وایي یاره موږ جاهلان یو، موږ انپړ خلک یو، موږ به الله همداسې بخي. نه دا خبره غلطه ده. نو دا دویم موانع شو دوستانو د څه نه؟ د تکفیر نه. دریم معنی
هغه تاویل او خطا فهم دی د نص د مراد نه. الله او رسول یو شان ویل او ته بل شان فهمې، خدا تاویل به معتبر تاویل وي. نو هغه څوک چې په مخالفت کې، په کفر کې په سبب د تاویل یا فهم خطا سره واقع شو او نص احتمال لرلو د دغه فهم او تاویل خطا په یو لغاتو کې، نو دا شخص به کافر نه وي تر دې چې حجت شرعي په د قائم نشي په ازاله د دغه اشکال چې په فهم خاطی سره پکې واقع شوی دی. او زه دې دلایل ډیر دي، لکه مخکې د قدامه بن وزون واقع او د هغه د ملګرو چې شراب یې حلال به ګڼل، دا کار د کفر او خودی په تاویل کې خطا شو د نص نه، نو ځکه دوی کفار نه ګرځول شو. هغه آیات دلیل کې ګرځو، خو هغه آیات د دوی په حق لخنو آیات خود وحد ولا په حق لو چې هغه شراب سکلی و مړ شو، لیکن دوی ویل وګور الله وی چې لیس علی الذین فيما طعموا حرج، دوی به ځان بارکه دا وی چې ګور الله وی چې بس ګناه کې نشته اسکه، نو دوی خطا شوی وو او د آیات تاویل به کوو. خو په دې آیات کې دوی تاویل شي، دا واقع مخکې ذکر شو. دویم حدیث د عدی بن حاتم چې کله دا آیات نازل شو چې حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، یعنی ترڅو چې ظاهر شي تاسو ته سپین تار د تور تار نه، تاسو به روزه بند کړئ. نو عدی بن حاتم رضی الله عنه وی ما یو سپین تار او بل تور تار نو هغه د بالغ لاندې کېښود، چې د بالغ لاندې مې کېښود، نو ما وکتل نو ما ته سپین نه معلومېده. نو دا خبره ما رسول الله ته وکړه، نو هغه وخندل او ویل چې ستا دا بالغ خامخا ډېر پلن او اوږد دی، بلکې مراد د دې نه شپه او ورځ ده چې شپه ختمه شي او ورځ شي. اوس وګوره دې کې شک نشته چې دې صحابي د سبا د ښه ښکاره کېدو پورې طعام نه دی بند کړی، خوراک یې کړی دی، ښه په سبا شوی دی، ناوخته شوی دی، او دا روژه د صحیح نه ده ځکه چې خوراک او څښاک د په ورځ کې کړی دی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دته امر په قضا ونه کړو ځکه چې د آیات نه هغه فهم کړی و، خو لیکن دا فهم یې خطا و، نو معذور یې وګڼه رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه شخص د تاویل د وجې نه چې د تاویل کړو خو غلط تاویل یې کړی و. دارنګې دوستانو اسماء بنت عمیس وایي ما رسول الله ته وویل چې فاطمه بنت ابي حبیش د ډېر وخت نه حایزه ده، ډېرې مودونه نه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل سبحان الله دا عمل د شیطان دی، شیطان په خوشاله شوی دی. دا د یو خانه کې کینی، کله چې زیړوالی د اوبو د پاسه ولیدو نو د ماسپښین او مازدیګر دپاره د یو غسل وکړي او د ماښام د ماخوستن دپاره د بیا بل غسل وکړي او د سهار دپاره د بل غسل وکړي. دې په منځ کې د اودس کوي که نفلي لمونځونه کول. اوس ګور دې حدیث کې تارک صلات په نصوصو د قرآن او سنت سره دی کافر دی او د اکبر الکبایر نه د ترک صلات دی. لیکن دغه صحابیه ډېره موده مونځ ترک کړی ځکه د دې د عقیده وه چې په داسې حالت کې مونځ ساقط دی، حالانکې مستحاضه و د مستحاضي باندې مونځ بند نه دی او د هغو نصوصو تاویل یې کاوه کوم چې حایزه د حیض حالت کې مونځ نه منې ده، تر دې چې دا نص ورته ورسېدلو چې دا حیض نه دی بلکې دا استحاض دی چې مونځ نه منې کوي. نو معذور وګڼله شو دغه صحابیه د فهم خاطي د وجې نه. څلورم دلیل دوستان اسلم ابي عمران وایي موږ د قسطنطنیې غزا کوله او په موږ امیر عبدالرحمن بن خالد بن ولیدو او رومیان د دغه ښار په قلعه کې د دیوالونو نشاتو. نو یو شخص زموږ نه په دغه دشمن حمله وکړه، نو خلکو وویل چې آها لا اله الا الله یلقى بيده الى التهلكه، یعنی دا کار مه کوه ځان یې په زوره هلاکت ته وغورځول. نو ابو ایوب انصاري چې دا آیات ولا تلقوا بيدکم الى التهلكه وارد، هغه وویل چې ګورئ تاسو د دې آیات تاویل غلط مه کوئ. دا د انصارو جماعت باره کې نازل شوی دی چې هر کله الله د نبي مدد وکړ او اسلام ظاهر شو، نو موږ وویل چې راځئ اوس د خپلو مالونو اصلاح وکړو، کورونو کې مقیم شو. نو الله د آیت نازل کړ چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بيدکم الى التهلكه فالالقاء بأيدينا الى التهلكه ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندعو الجهاد، یعنی تاسو د الله په لار کې خرچه وکړئ او ځانونه په خپلو لاسونو هلاکت ځایونو ته مه غورځوئ. نو غورځول په خپلو لاسونو هلاکت هغه دا چې موږ په خپلو مالونو باندې کینو او د هغې اصلاح شروع کړو او جهاد پرېږدو، انفاق فی سبیل الله پرېږدو. اوس نورو صحابه کرامو د دې آیت تاویل په خطا سره کولو چې ګویا یو شخص فدایي حملې وکړي او د کفارو په صفونو کې د قتال لپاره ننوځي او هغه شهید شي، نو دا القا ده په خپلو لاسونو هلاکت ده. نو معنا دا شوه چې دا کار حرام دی بنا په فهم خاطي او تاویل سره. نو دوی په دې آیات په تاویل کې خطا شو کنه لکه چې نن همدا آیات د بلعام پر کټي مولیان په فدایانو لګی چې دا خودکش دی او یا ځان مرګ دی، دا کار حرام دی. نو هر کله چې ابو ایوب انصاري د دې دغه فهم خاطي
چې خطا شو چې دې آیات نه فهم کړو نو صحیح کړه چې ګوره داسې نه ده او دا یې ورته وویل چې دا آیات په دغه معنی چې تاسو یې مراد کوئ نه دی نازل شوی بلکې دا آیات دغه چا باره کې دی چې جهاد د مال او کور په وجه پرېږدي او خرڅ نه کوي د الله په لار کې. نو ابو ایوب انصاري دوی ته هغه وعید چې راغلی دی د هغه چا باره کې چې حلال حرام کې یا حرام حلال کې حمل نه کو په دوی باندې، ځکه دوی په شبهې د دغه تاویل خطا شوي معذور وګڼلی شو. پنځم دلیل دوستان همدارنګه کله چې دا آیت نازل شو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی ای ایمان والاو لازم ده په تاسو باندې ذمہواری د ځانونو ستاسو ضرر نه درکوي تاسو ته هغه څوک چې ګمراه وي کله چې تاسو هدایت وموندلو. اوس کله چې دا آیت نازل شو نو بعضې خلکو یې تاویل کولو چې بس هر سړی به خپل کار کوي خپلو کورونو کې کښېني څوک چې څه کوي یا به کوي، امر بالمعروف نهی عن المنکر یې پرېښود. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه ولوستله، خطبې نه وروسته ویل چې یا خلکو تاسو دا آیات لولئ او په غیر د خپل ځای حمل کوئ. یقینا موږ د رسول الله نه اورېدلي چې ویل به چې ای خلکو کله چې دا خلک یو ظالم وویني په ظلم باندې او لاس یې ونه نیسي نو قریبه ده چې الله به دې ټولو ته عذاب راولي، عام عذاب به راشي. او یقینا ما د رسول الله نه اورېدلي دي چې ویل به نه دی قوم چې په هغې کې ګناهونه کېږي بیا دوی د هغې په تغییر باندې قدرت لري او هغه ازاله نه کړي هغه منې نه کړي نو قریبه ده چې الله د خپل طرف نه ټولو ته عذاب ورکړي. اوس مذکوره صحابه کرامو د آیات په تاویل کې خطا او نو ابوبکر صدیق ورته دا خطا په ګوته کړه او دوی معذور وګرځول، ځکه نور څه ورته ونه ویل، ځکه تاویل په قصد سره خطا دا موجب د تحریف وي او دا حرام کار دی، خو دوی معذور وګڼل شو ځکه چې دوی د آیات په فهم کې خطا کارو، دوی په آیات باندې پوه شوي سم نه وو. شپږم دلیل دوستانو طلق ابن حبیب تابعي دی، دا به ویل چې كنت اشد الناس تکذیبا بالشفاعه فسألت جابرا فقال يا طليق سمعت النبي يقول يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ، وفي رواية عند أحمد فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا. صحیح ده مفرد کې حدیث 609 نمبر. دا طلق ابن حبیب و چې زه ټول خلکو نه د شفاعت سخت انکار کوم، ما به شفاعت انکار کوم چې بس شفاعت نشته. نو جابر نه سوال وکړ نو هغه ویل چې ای طليق ما د رسول الله اورېدلي هغه ویل د اور نه به راویستلی شي وروسته د نوتلو نه ګناهګار موحدین او موږ آیتونه ویل کوم چې ته یې لولې. او د احمد په روایت کې داسې دي چې کوم آیتونه د شفاعت د انکار باره کې ته لولې هغه د مشرکانو باره کې دي، لیکن هغه ګناهګار موحدین چې ګناه ور ورسیږي نو هغوی ته به عذاب رسیږي بیا به راویستلی شي د جهنم نه. او طلق دا د غټو تابعین نه دی او د شفاعت تکذیب کولو سره دی نه چې دې ثبوت په کتاب او سنت سره ثابت دی او د انکار کفر دی. خو د طلق تکفیر ځکه ونه شو چې د به هغه آیتونه چې د مشرکینو باره کې وو د خپل هغه خطا فهم د وجې نه د دې غلط تاویل کو دا د مسلمانانو باره کې هم دي، نو دته دغه خطا د جابر بن عبد الله رضی الله عنه صحیح کړه نو معذور وګڼل شو، ځکه دا خطا ورته جابر بن عبد الله صحیح کړه نو د معذور وګڼل شو، لهذا دته کافر ونه ویل شو. دا چې په تیر شو دلایلو کې دا ذکر شو چې خطا تاویل باندې به شخص معذور ګڼل کیږي او د تکفیر نه به د هغه منع راځي. هغه تاویل د دوستانو چې د لغت د نص سره او نورو دلایلو او قرائنو چې په دغه تاویل کې کېدی شي مخالف نه وي نو دا به قبلېدی شي، هسې نه لکه چې تاویلات د باطنیو یا د غلطو فرقو چې په نصوصو کې کوي، یا لکه نن سبا کې چې محرفین بعضې تحریف کوي د قرآن او حدیث چې جهاد نن وخت کې نشته او طاقت نشته او خلیفه نشته او کله څه کله څه. د دې وجه نه داسې تاویل به دوستانو نشي معتبر دی، بلکې معتبر تاویل هغه تاویل دی چې قرائن په هغې باندې دلالت کوي، لکه یو تاویل چې خطا وي خو احتمال د لغت الخطاب پکې محتمل وي او لغت الخطاب په دغه خطا تاویل باندې دلالت کوي چې د دین د اصولو سره برابر وي. دویم یا لکه مرجوح نصوص د هغې تاویل کې یا د منسوخ نصوصو تاویل کې چې ناسخ او راجح یې نه وي پېژندلی، یا لکه عموماتونه استدلال کوي چې د هغې هغه مخصص نه پېژني. څلورم یا لکه د مطلق تاویل کې چې مقید نه وي پېژندلی چا د مطلق نه استدلال کوي. نو داسې تاویل کوونکی بیا خطا کار دی چې په دغه مذکوره څلورو قرائنو باندې دغه نص پټ وي نو تاویل به د کفر نه بیا راګرځېدی شي، یعنې سړی پرې نشي کافر کېدی که دا څلور قسمه تاویل یې وکړه.
که دغه متأول په کفر کې اخته و نو دته به کافر نشي ویلی سوا د څلور نه چې څوک تاویل کوي هغه تاویل به دغه معتبر نه وي دوستانو دې ته تاویل معتبر ویل کېږي څلورم موانع دوستانو د تکفیر نه هغه یو سړی نوی اسلام راوړي او د یو کار د کفر وکړي خبر نه وي په دغه کار باندې نو دته به کافر نشي ویلی ان څوک چې په کفر او شرک د دې وجه نه واقع شو چې د نوی اسلام او اسلام تازه تازه قبول کړو نو دی به معذور وي تر دې چې حجت شریف په د باندې قایم شه د رسولانو هغه یې ورته ورسیږي په هغه څه کې چې د پکې مخالفت کړی ځکه دی په دې لږ وخت کې ټول فرایض د عقاید او شرایع نه نشي یادولی او مخکې ذکر شو چې عجز او دارنګې عدم قدرت عدم استطاعت دا تکلیف پورته کوي دی به مکلف نه دی چې یادولی نشي ځکه دغه نو اسلام دا ګمان دی چې دا ناقص کوم چې دنه صادر شوی د اسلام متعارض نه دی ځکه دا کار کړی د دې دلایل ډیر دی یو دلیل دا دی د حنین والا چې رسول الله ته ویل چې جعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات موږ د پاره یوونه وګرځو ځکه موږ تسلیحي جوړندو تبرک د پاره به دغه ونه استعمالو د دوی د 15 ورځې د اسلام شوی چې مورخینو ذکر کړی دي نو په دومره لږه موده کې ټول اسلام یادول ټول فرایض عقاید دا ناممکن ده نو دوی ځکه معذور وګڼل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې وردا کارونه کې دا خو بنی اسرائیل خبره موسی علیه السلام ته کړې و چې اجعل لنا الها کما لهم الها نو هغه معذور وګڼل شو چې وتونه چې تاسو کافر مرتد سي مخکې دا واقع ذکر شو دویم دلیل معاویه بن حکم سلمی رسول الله ته ویل چې منګه جاهلیت ته نږدې مسلمانانو او الله موږ ته اسلام راوستلو او زمونږ ابا سړي داسې و چې کوټګرو ته براتل رسول الله ورته ویل دوی ته راتګ مکوئ اوس کوټګر ته راتګ کول د علم غیب تصدیق کول دا دوستانو د نواقضو نه د اسلام نه په سړی وځي خو رسول الله صرف معاویه بن حکم سلمی ته اکتفا وکړه په تعلیم باندې بس دا کارونه کوي ځکه دوی تازه مسلمانان شو چې دا د اسلام متعارض متصادم نه ګڼل چې ګنه دا اسلام د سړي ماتي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی معذور وګڼل او تکفیر یې ولونه چې تاسو کافر یاستئ دریم دلیل معاویه بن حکم سلمی وایي ما رسول الله سره مونځ کولو نو د قوم نه یو سړي پرنجې وکړو نو ما جواب وکړ چې يرحمک الله نو قوم ما ته داسې بټ بټ وکتل په اشارو کې او ما سوچ وکړ چې دا خلق ما ته ولې داسې ګوري نو ما جواب د پرنجې ورکړو او ما وویل چې میندې مو بورې شه څه حال ده چې تاسو ما ته داسې ګورئ نو دوی خپلو ورنونه په لاسونو باندې ویل نه ټپای شروع کړو ما ته معلومه شو چې دوی زما چک کول غواړي نو دی ویل کله چې رسول الله مونږ ادا کړو ما ته ویل نو به دا معاویه وی او زما مور دې رسول الله نه قربان شي نو خو زه وهلم نه ورټرم نه راته بدوي صرف دا خبره ته وکړه دا مونږ او د خلکو خبرې کول په دې کې حلال نه دي ځکه دا تسبیح تکبیر او د قران نه قرات کول دي نور څه پکې ته مو وایه اوس دې حدیث کې هم معاویه بن حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم معذور وګرځولو او د مون د قضا امر ته ونه کې چې ستاسو امن ماته ځکه د جاهلو د حکم ته نو رسیدلی لیکن نو اسلام او تازه اسلام راوړو لکه چې مخکې د رسول الله نه د کوټګر په حق له سوال وکړو نو ځکه یې معذور وګرځولو نو په دې کې هم دی معذور څلورم دلیل حدیث د عدی بن حاتم چې رسول الله تعالی او مسلمان شوی او غاړه کې صلیب خو تازه اسلام راوړو نو رسول الله دې معذور وګرځولو قصه مخکې ذکر شوی ده ته فورا کافرونه ویل ځکه دا په لنډ وخت کې دومره نواقض نه یادېږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای او په اسلام کې چې کله شخص نه نوځي داخل شي نو دا ممکن نه ده چې د ټول د دین احکام یاد کړي او دته امر په دې باندې وشي چې ارڅ به یاد نه همدارنګه د ګناهونو توبه وستونکي متعلم یا شاګرد په اول ځل کې ممکن نه ده چې دته په ټول دینی احکام باندې او علم باندې امر وکړي ځکه د طاقت نه لري نو چې کله طاقت نه لري نو په د واجب نشو په دې حال کې نو کله چې واجب نشو نو د عالم اوامر د پاره دا نه دي مناسب چې دغه عالم او امر د ته وي چې هله دا ټول یادوه چې ابتداء ارشه په دمانه واجب کی بلکې کله به عفو کوي د امر نه نه چې کار دغه سړنه صادر شي خیر دې ځکه د جاهل دی لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عفو کړی و د داسې اشخاصونو تر وخت پورې چې دته هغه شی بیان شو به رستو وکړو به عفو ته نه کوله نو د دې وجنه په اول د اسلام کې هر شی په د باندې لازمول دا د شرعي اصول نه خلاف دي بلکې په خلاف لاره بده علاقه د استطاعت دین یادي
دا څلورم موانع پنځم موانع دوستانو د تکفیر نه هغه اوسېدل دي په لرې سیمه کې. یو سړی د ډېر لرې منطقه کې اوسېږي چې اصول د علم هلته متعذر وي، نشي یادوی، لکه شړې بیابان، لکه نن وخت کې افریقا یا نور ځنګلونو کې چې هغوی ته رسیدګي د علم ممکن نه وي، او نه په دغه منطقه کې څوک دا طاقت لري چې علم حاصل کړي. نو چې کله دوی بیا په کفر او ناقض د اسلام کې اخته شي، دی یو معذور بالجهل وي، تر دې چې قیام حجت پرې وشي. دا اوسني دلته چې اوسېږي په دې ښارونو کې، افغانستان، پاکستان، هندوستان یا نور ملکونو کې، بیا وایي چې موږ جاهل یو، موږ ناپوه یو، موږ انپړ یو. انپړ چېرته؟ ته خو معرض یې، اغاز کې د الله دین نه یادې، دې ته به انپړ نه شي ویلی، دې ته به جاهل نه. جاهل دا شان خلکو ته ویل کېږي چې په ځنګلو کې اوسېږي، بلکل ممکن نه وي او د علم حصول ورته ممکن شي. هغه ځای ته به ځان رسوي، ځي به په ده باندې هم دا لازم ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یقینا تاسو په داسې زمانه کې یاستئ چې علما مو ډېر دي، خطیبان مو کم دي. چا چې لسمه حصه د معروف نه پرېښودله، نو ده د خواهش تابعداري وکړه، او را به شي د دې نه وروستو داسې زمانه چې خطیبان به ډېر وي، علما به کم وي. چا چې عمل وکړو په لسمه حصه د معروف، نو تحقیق د نجات حاصل کړو. اوس دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې زمانې فرق وکړو چې په هغې کې علما ډېر وو، او بیا یې وعید ذکر کړو چې څوک په دغه زمانه کې لسمه حصه معروف عمل چې څوک یې پیژني پرېږدي، نو دا شخص هلاک او معذب دی. خو هغه زمانه کې، هغه زمانې بیا هم یاده کړو دوستانو چې په هغې کې علما کم وي او لسمه حصه د هغې دین نه پیژني، د هغه دین نه چې پیژني عمل وکړي په دغه زمانه کې په سبب د کموالي د علماو، نو دی کامیاب دی او د عذاب نه بچ دی. معلومه شوه چې زمانه د علم او زمانه د جهل هم په احکامو او شرایطو کې تاثیر لري. یعنې زمانه د جهل هم په احکامو او هم په شرایعو کې تاثیر لري. دویم دلیل حدیث د حذیفه چې هغه مخکې ذکر شو چې په آخر وخت کې به اسلام داسې زوړ شي لکه د یو څادر پلونه، تر دې پورې چې خلک به منځونه، روژې او حجونه او قرباني نه پیژني، او د الله کتاب په یوه شپه کې پورته شي، تر دې چې په ځمکه کې به د هغې نه یو آیت هم پاتې نه شي، او بعضې طایفې د خلکو نه به پاتې شي، لکه شیخباني، بوډاګان، دوی به وایي ادرکنا اباءنا علی هذه الکلمه لا اله الا الله فنحن نقولها. یعنې موږ خپل مشران په دې کلمه موندلي چې دا به یې ویله، نو موږ یې هم وایو. سهیل بن ظفر چې د حذیفه نه دا حدیث نقل کوي، د لا اله الا الله ویلو د دوی نه څه فایده چې دوی مون، روژه، حج او قرباني نه پیژني. نو حذیفه ته نه مخ واړولو، تر دې چې 3 ځله سهیله دا خبره حذیفه ته تکرار کړه چې په هر ځل به حذیفه مخ اړول، بیا په 3م ځل حذیفه وویل، ده ته یې مخکې ورته وویل چې یا سهیله تنجیهم من النار ثلاثا، یعنې ای سهیله دوی به اور نه بچ کړي. دغه کلمه ویل، 3 وارې ته دا خبره وکړه. او دا حدیث دلیل دی چې جهل عذر دی، او بیا دلیل دی چې څوک په داسې زمانه کې زندگی کوي یا داسې ځای کې زندگی کوي چې هغې کې معالم او اسلام یا خو بالکل ختم شي، یعنی بالکل هغه تعالیم د دینونه ختم شي، بالکل اسلام بینه، یا زاړه شوي چې څوک یې نه پیژني او نه دا طاقت لري چې علم حاصل کړي، او د همدې سبب د وجې نه منځ، روژه وغیره نه پیژني، نو دی یو معذور ګڼلی کېږي. او د کلمه توحید چې کوم لا اله الا الله ده، هغه به دته فایده انشاءالله ورکوي. د دې حدیث نه بعضو مرجعیة العصر مولیانو دا استدلال کړی دی چې ګوره یو سړی کلمه ویلي بس څه به کوي، جنت ته به ځي، اګر که نور اعمال نه کوي. خو دا خبره د دوی دوستانو غلطه ده. په دې وخت کې داسې جاهلان معذور نه دي، ځکه چې اوس قرآن او حدیث هر چا ته رسېدلی دی، قیام حجت پېښ شوی دی، جاهلان نه دي، معذور نه دي، ځکه دوی ګوره مصریان دي، څوک ګاډو کې ځي، اجازونه یې وخېجول باره، نو څنګه دوی جاهلان دی ته وایي؟ دین نه یادوي، ځکه دین نه اعراض کوي دوستانو، دا معرضین دي، دا جاهلان نه دي. امام ابن حزم وی، امام ابن حزم وی چاته چې د رسول الله ذکر یا د هغه د شریعت خبر ورسېده او بیا په خپل ښار کې څوک نه موندو چې د هغې نه خبر کړي چې دین ته یاد کړي، نو په ده باندې وتل فرض دي. هغه ښارونو ته چې په هغې کې حقیقت د شریعت معلوم کړي او ځان د شریعت نه خبر کړي، او د دین دپاره باید یو معلم پیدا کړي، په ده باندې دا یو فرض لازم دی. دا 5م معنی د تکفیر نه. 6م معنی د تکفیر نه دوستانو هغه خطا غیر مقصود ده. دا هم د تکفیر د موانع یو معنی ده چې سهوا د ژبې نه په خطا سره یو شخص نه خطا د کفر کلمه صادره شي، خو اراده او قصد نه وي، نو دا شخص به معذور ګرځولی کېږي. الله فرمایي ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان الله غفور رحیم.
نشته ګناه په تاسو باندې په هغه څه کې چې تاسو هغه په خطا سره وکړئ، لیکن په هغه بیا ماخوذ یاستئ کوم چې قصد وکړي ستاسو زړونه، او الله بخښنه کوونکی مهربان دی. او حدیث کې راځي رفیع عن امتی الخطا والنسیان، مخکې حدیث ذکر شوی نه زما د امت نه خطا او هیره اوچته کړې شوې ده، یعنې دوی پرې مسؤل نه دي. دارنګه حدیث د صحیح بخاري چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه شخص خوشحالي ذکر کړې ده چې گویا الله د بنده په توبه دومره خوشحالي لکه چې یو شخص چې اوښې په بیابان کې سره د باره ورکوي هغه به پیدا شي او د ډېرې خوشحالۍ نه دا شخص وي الله من تعبدي وانا ربک، یا الله ته زما بنده او زه ستا رب یم. نو رسول الله وایي اخطأ من شدة الفرح، یعنې د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شي او دا خبره وکړي. یا لکه هغه شخص چې د قرآن تلاوت کوي خو خطا وشي او تلاوت د قرآن کې زیادت او نقصان وي راشي، نو دی معذور دی په دې خطا سره. خو که چېرته دغه زیادت او نقصان قصدن او عمدن او ارادتن وکړي نو بیا کافر دی. نو دې ته وایي معنی د تکفیر نه چې خطا غیر مقصود وي. خو دا چې موږ وایو چې خطا غیر مقصود د دې معنی دا ده چې قصد نه کوي د وقوع په خطا کې، او که یو شخص قصدن او ارادتن د کفر کار وکړي یا تلفظ په کفر باندې وکړي خو قصد د وقوع وي، نو دا شخص او دا خطا بیا د کفر وي دوستانو. ځکه فرق دا دی چې یو سړی قصد وکړي او وقوع د خطا عمدن وکړي، او بل شخص قصد د خطا وکړي خو د وقوع په خطا قصد نه وي، خو د وقوع په خطا قصد نه وي، نو په وروستني صورت کې بیا دا شخص د وعید مستحق نه دی. ځکه د شخص خو قصد کړی دی خو ولې په خطا کې واقع نه دی، او مخکینی قصد هم وکړو په خطا کې واقع هم شو، نو د دې فرق دا شو. اووم نمبر کې دوستانو معنی د تکفیر نه هغه اجتهاد دی، چې د مجتهد نه یو خطا صادره شي او عالم خطا شي د یو علت معتبره د وجنه چې حلال حرام کړي یا حرام حلال کړي یا حکم بغیر د ما انزل الله وکړي چې ګویا دې حق ته رسېدلی دی په دې کې او الله تعالی پرې راضي کېږي، نو دی یو معذور ګڼلی کېږي د اجتهاد د وجنه. نو چې خطا وي یو اجر او چې مصیب وي دوه اجره. حدیث کې راځي اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. کله چې یو حاکم اجتهاد وکړي او صحیح شي نو زه دپاره دوه اجر دی، چې اجتهاد وکړي او خطا شي نو یو اجر ورته دی. مخکې مونږ ذکر کړ چې خطا اجتهادي د یو علت معتبره د وجې نه وي، هسې نه چې مجتهد نه وي، نو د غیر مجتهد خطا ترې نه ووتله. لکه چې نن سبا هر یو ملا د اجتهاد دعوه کوي، داسې نه ده. دویم دا چې علت معتبره هغه دا ده چې نص شرعي ورته نه وي رسېدلی، نو د هغه خلاف وکړي یا رسېدلی وي خو هیرې وي، یا رسېدلی وي خو د ده په نس سندن یا متن صحیح نه وي، یا خو صحیح وي خو د ده د عقیده نه وي چې ګویا دا نص به په دې مسله باندې دلالت کوي، یا عقیده د منسوخ وي یا مقید وي، یا نور داسې عذرونه چې د علماو خطاګانې قبلوي. د شیخ الاسلام ابن تیمیه په دې باره کې بهترین رساله ده رفع الملام عن ائمة الاعلام، دا ډېره مفیده رساله ده. نو دې ته به اجتهاد ویلی کېږي چې په دې کې سړی خطا شي د دغې وجو نه. د دې ډېر دلایل دي دوستانو. ابو سعید خدري فرمایي وایي رسول الله اسلام ته بلال اعلی کجوري راوړي، نو رسول الله ورته وایي چې دا یې د کومه کړي؟ بلال ورته وایي زموږ سره خرابې کجوري وي، یعنې کمزورې وي، نو یوه ساه مې په 2 ساعو واخیستلې. نو رسول الله ورته ویل په دغه وخت کې ویل چې ورته ویل چې اوه دا سود دی، دا عین سود دی، دا کار مه کوه. چې کله ته اراده لري چې ته داسې کجوري واخلي نو دا بیلې خرڅې کړه په بله بیه سره، بیا په هغې نورې واخله. خو بالمقابل د رسول الله سره دا هم ثابت دي چې هغه وایي لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. ان الله تعالی لعنت کړی دی په خوړونکي د سود او ورکوونکي او دوه ګواهانو او لیکونکي دغه باندې، او ویل چې دوی ټول په ګناه کې یو برابر دي. بل حدیث کې راځي رسول الله سلام فرمایي چې 1 روپۍ د سود چې سړی خوري او دی پې پوه وي د الله په نزد 14 وارې زنانه سخت دي. لیکن دغه حکم عام په دغه صحابي نشي حمل کولی، ځکه چې د هغه ګمان او اجتهاد د سود لاندې نه راتللی د داسې کار. ځکه د ویل چې دا خو نه راځي، ما خو د کجوري ورکړي او 2 ساه مې ورکړي او ساه مې په واخیسته، د دې وجې نه فهم کې خطا او دغه بلال رضی الله عنه نو رسول الله دې معذور وګرځول او په تعلیم سره د خطا تصحیح وکړه چې داسې بیا ونه کړي. همدا شان هغه صحابه کرام چې کله دا قول رسول الله نه واوري چې انما الربا فی النسیه، یعنې سود په هغه
زیادت کې راځي چې هغه نسیه وي، هر چې لاس په لاس زیادت دی نو هغه سود نه دی. نو دغه صحابه کرام بنا په فهم خاطی سره خستل د 200 په 100 سره حلال وګڼل لاس په لاس، لکه ابن عباس او دغه ملګری ابو شعصا، عطا، طاووس، سعید بن جبیر، اکرمه، نورو د مکې مکرمه علماو چې موږ ذکر کړو، حالانکه دوی ټول علما او عاملین او د امت بهترین خلکو، خدا کاری کو. امام ابن تیمیه وی یو مسلمان ته دا حلال نه دي چې دا عقیده ولري چې گویا یو دغه مذکوره علما او صحابه او تابعین نه به چاته د سود په باره کې لعنت ورسیږي او بیا د دین وروسته هم سود جایز ګڼي. ځکه دغه صحابه کرام او د هغوی شاګردان چې دغه شان سود جایز ګڼلو، دوی داسې تاویل کولو چې دغه تاویل فی الجمله جایز د دوی په فهم. همدارنګه د مدینې د بعضو فضلاو نه ښځې ته په دبر کې راتګ نقل دی چې هلکه دا د ښځې نه شاته راتګ دا څه پروا نه کوي، سره دې نه چې رسول الله فرمایي چا چې ښځې ته راتګ وکړه په دبر کې هغه کافر دی، په هغه دین باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. همدارنګه کله چې هغه صحابي اسامه نومېده او یو بل شخص لا اله الا الله ویله او هغه قتل کړ په دې ګمان چې د قتل نه ځان بچ کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه صحابي باندې انکار وکړ په اسامه رضی الله عنه چې دا کار دی خو نه کړ، مګر دیت او دارنګي قصاص په اسامه لازم نه کړ د وجه د اجتهادي خطا نه او نسو تنور رسیدلې چې ګوره په ګمان باندې به تاسې کار نه کوي دا حرام کار دا نسو تنور رسیدلې. او بل حدیث کې راځي چې مقداد ابن اسود رسول الله نه پوښتنه وکړه چې د الله رسول خبر را کما ته کچیر ته زده یو سړي سره د کفار نه ملاقات شوم او ما سره جنگ کې او زما یو لاس په توره ووهي او هغه پرې کې به هغه کافر دونه شاته پناه واخلي او وایي چې ما اسلام راوړی دی، نو آیا هغه قتل کړم؟ پس د ویلو دا غینه نو رسول الله ورته چې مې وجنه. مقداد وایي ما ویل اې د الله رسول یقینا د زما لاس پرې کړی دی، به ویل پس دینه چې لاس یې پرې کړی وي آیا هغه زه قتل کوم؟ رسول الله ویل مې وجنه. درې وارې ته دا خبره وکړه نو بیا ورته ویل نو که دې قتل کو نو ته د هغه قتل نو ته د هغه د قتل په باره کې داسې یعنی دغه مقتول مخکې ستا د قتل نه چې کلمه ویلې وه مسلمان دی، په امن کې دی، په امان د اسلام سره، او ته د هغه په منزله حلال الدمي چې دیت به درنه اخیستلی کېږي د وجې د قتل نه چې کوم الله حرام کړی دی. نو څه ګوره دلته رسول الله ورته وویل چې مې وژنه نو که دې قتل کو نو د هغه قتل حرام دی په تا باندې. اوس دې حدیث کې رسول الله د مقداد ابن اسود معذور ونه ګرځېده مقداد ځکه چې نص ورته رسېدلی و د تحریم چې دوی سره بیا اجتهاد او تاویل نفع نه رسوي، لیکن مخکې اسامه رضی الله عنه هغه معذور وګرځو ځکه هغه ته دا پته نه وه، دونه فرق پکې دی. دارنګې ابو سعید خدري د یو صحابي دی د یوې دوه کسان په سفر باندې ووتل او د مونځ وخت ورته حاضر شو او د دواړو سره اوبه نه وي، نو تیمم یې و په پاکه خاوره باندې بیا یې اوبه په وخت باندې وموندلې، نو یو صحابي مونځ او اودس دواړه راوګرځول او د بل هیڅ راونه ګرځول نه اودس او نه مونځ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو دا قصه ورته وکړه، نو هغه شخص ته ویل چې اعاده یې نه وکړي وی طریقې د سنت ته رسېدلی او مونځ یې شوی دی. هغه شخص ته چې مونځ او اودس یې ګرځولی و ویل ورته چې ستا دپاره 2 اجره دي. او سنت ته رسېدل دا بهتر دي د اجر او ثواب نه، ځکه اجر او ثواب په اتباع سنت مرتب کیږي. خو دویم شخص چې 2 اجره یې واخیستل ځکه چې د محسن اجر الله نه ضایع کوي، البته دی په اجتهاد کې خطا و چې گویا مخکې مونځ او اودس یې باطل وګرځوو په خپل ګمان سره، ځکه رسول الله سره معذور وګرځوو دی معذور کو. دا موانع شو. اتم موانع دوستانو تکفیر نه هغه اکراه ده، په زور باندې چې د اکراه په حالت کې کفر ښکاره کړي، خو شرط یې دا دی چې زوی په ایمان مطمئن وي، نو داسې شخص بیا معذور دی. الله فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. یعنې چا چې کفر وکړ په الله باندې رسو د ایمان خپل نه، مګر هغه څوک چې زور وکړي شي په هغې باندې او زوی مطمئن وي په ایمان باندې لکه، لیکن چا چې پرانیسته سینه خپله په کفر باندې نو په هغوی باندې د الله ته طرف نه غضب دی او د دوی لپاره لوی عذاب دی. اکراه په خپلو شروطو سره رخصت دی چې شریعت موږ ته دا رخصت راکړی دی په خپلو شروطو باندې د وجې د مهربانۍ نه په خپلو بندګانو باندې، نو چې د چا خوښه شي عمل یې پرې وکړي او که خوښ یې شي نه وي
عمل دې پرې نه کوي غوره قول عزیمت دی چې عمل پرې وشي. د دې دلایل دا دي لکه ابو دردا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وصیت کړی دی چې د الله سره شرک مه کوه اگر که ته ټوټې ټوټې شي یا وسوځولی شي. اوس وګوره اوس یو ځای کې د خلک مجبوره کړي چې کفر شرک وکړه نو تا ته شریعت د اجازه درکړې ده چې ته د کفر کلمه ووایې هړه به دې مطمئنې په ایمان لري. خو دې حدیث ته چې وکتلی شي د دې ابو دردا حدیث ته چې شرک د الله سره مه کوه اگر ټوټې ټوټې شي، نو معنا دا ده چې دغه ځای کې ځان ټوټې ټوټې کړه خیر کلمه د کفر مه وایه. نو دلته که عمل په دې عظمت باندې وشي نو پروا نه کوي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، او اخري په کې بيدار چې منها ان يعود في الكفر كما يكره ان يغذف في النار. درې شیان داسې چې په هغه سره سره د ایمان خوږوالی مومي چې یو د هغې نه دا دی چې یو سړی کفر کې واپس کېدل داسې بدګنی لکه چې اور کې وغورځولی کېږي، یعنې په اور ځان وسېځه خو کفر مه قبلوه، د کفر کلمه مه قبلوه. نو دا ګوره په رخصت باندې عمل نه شو، دوستانو په عزیمت باندې عمل شو. دارنګه دریم نمبر کې لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو نه وړاندې مخکینو امتونو کې به یو شخص ونیول شو او ځمکه کې به ورته کنده وویستله شو او هغې کې به واچول شو، اره به راوړل شو او په سر به یې ورله کېښودله شو، نو هغه به دوه ټوټې شو، د اوسپنې په ګومند به دې ګومنځ کېدی شو چې د غوښې او هډوکي نه به تېرېدله. خدای به یې بیا د دین د اظهار نه بندولو. اوس وګوره دلته په رخصت عمل ونه کړه بلکې په عزیمت عمل وکړو، ځکه ځان یې ټوټې ټوټې کړه خو د کفر کلمې ونه ویله. نو دا اته موانع دوستانو د کفر چې دغه موانع چا کې موجود دي نو هغه ته به کافر نشي ویلی. نور موانع هم دوستانو شته دی چې هغه به وروسته انشاءالله ذکر شي. الله دې موږ له په عمل کو توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.